السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ننګرهار نه کابل ته ټول پر موږ تاسو حق لري. کوم ځای ته راغلي یو؟ احمدشاه بابا مینه 12مه ناحیه. داسې ډېری هېوادوال، ډېری داسې زموږ او ستاسو خورګانې کونډې شولې، ډېری زموږ او ستاسو وروڼه شهیدان شول، او ډېری داسې زموږ وروڼه چې په سایکل باندې، خو بس څه وکړي، زمونږ مورګانې او زمونږ خویندې او زمونږ دا وروڼه دا دومره غیرتي خلک دي، دا چاته لاس نه اوږدوي. او بل د دې پر موږ تاسو حق دی. د دې ما مخکې ویډیو به تاسو هم لیدلې وي چې بیچاره په دې سایکل کې د وړو وړو بچو ته خواږه خواږه بچي، خو څه وکړي، یو الله لري او توکل یې په الله دی، او واړه واړه بچي دي. نو نن توضیح وه په 12مه ناحیه کې د ټولو مورګانو ته او همدغسې ناروغ وروڼه چې وي د هغې دپاره. نو عطا فاونډیشن کوشش کوي چې نور ولایتونو ته هم وغځېږي او پراختیا ورکړي. زما خور او زما مور چې څرنګې پر ما حق لري او د عزت ټوکړې دي، داسې هم دی دي، دې ته باید هم نظر وکړو. خورې د روژې مبارکه میاشت په تا څنګه تېرېږي؟ مجبور یم داسې تېرېږي که نه چې یو کور نه راځي بل کور نه راځي. خاوند خو مې ویلي چې سایکل کې ناست دی، چېرې وتی نه شي چې ما ته یې راوړي. بچیان مې واړه دي، ماښام خلک کښېني هسې شیان خوري، د ما بچیان ګوري چې مونږ ته هم راکړي. هغه کوټه وه چې تمام مې واورې اورېدلې پس راڅڅېږي. دا کومه خبره چې تا ډېر ژړې خورې؟ مجبوره یم چې دغه نو یوه کوټه مې وایي سمه وای، او چې زه پکې ورننوتلې وه دا بچیان مې پکې سیب ته وای او سبق یې وای. بس داسې هره مور د درد نه ډکه، د فریاد نه ډکه، کم سره مو خبرې وکړو. داسې زما بله د عزت ټوکړه مور مادر ګلم، زندگی چی تو میگذره سرت؟ زندگی میگذره که عدد خانه کرایه استفاده کی و پلاستیک بلچی احتیاجی محتاجی مردم تیر زندگی. هر سال بابا مردم سال بچی خدا ما قسمت کرده تیرا قلب تقدیر مرض شده. مونږ ته فرق نه کوي، ټول وروڼه یو سره، او که هغه د هر ورور کونډه وي پر موږ تاسو حق لري. الله الله، هم ویزه کونډه هم انګور کونډه، توبه توبه، دوه غمه په کور کې. زما سپین سرې مور په ژړا باندې ځان مړ کړو، په ژړا باندې خپل مسیانو دپاره د یو بل چادر وهي. گیرا نکن مادرم، چیزی رضای خداوند بود، دعا کرده باش، شکر کشیده باش، هر ثانیه سر هر لحظه خداوند دنیا و ما شما را خوبصورت کنه. شوارت مور دعا کرده باش، نفل کرده باش، دست بالا کن، خداوند ببخشه که کلگی مرده مادر. تشکر مادرم. دست از ما هر مور، ما مور چې راغلی ده او دا بیچاره هم ډېر فریاد د دې خاوند چې د اعصابو صدقه یې کړې ده. مورې ته د کیسه وکړه دا د ژوند دی. ښه ژوند و، سړی مې تکړه و، یو ځل یې راته راوړو. ښه ژوند مې و، ښه سړی مې تکړه و، مزدوري یې ښه پرې معنه کوله، ښه یې کوله. خو اوس راولېد راته ځای ته پرېوته، پښې پنځ ده، لاس یې پنځ ده، په خوله ګل جګېدی نه شي، ټیټېدی نه شي. څو اولادونه دي؟ 8 مې لورګانې دي، 2 مې بچي. هی مورې 10 دي بچي دي. ښه داسې مه وایه چې لورګانې دي بچي نه دي، هغه دې هم بچي دي. ګوره لورګانې هم اولاد دی، بچي دي او زامن دي هم دي، فرق باید ونه کړي. موږ تاسو ته بهترینه تحفه چې راکوي الله تعالی هغه اولاد دی. شکر وباسه په هر ثانیه په هر لحظه باندې، او الله دې ستا خاوند ته صحت کامله ورکړي. ستا درد زه درد کوی شمه،
د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دعا کوم مورې خدای تعالی دې تاسو ته برابر کړي اول د خدای تاسو ته زموږ چې حکومت خدای ورته مورې پاچایان کا خدای دې پاچایي قرار خیر سي دا پاچایي ما دپاره ښه ده چې یو د مور خدمت وکړم. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو خویندو ورونو دا زمونږ تورسرې مورګانې زمونږ خورګانې او د دې غربت د دې هر یو له کم له تاسو سره شریک دا وه د نن ورځې خپرونه په کابل کې د 12مې ناحیې کې د کونډو میندو سره. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. د الله په امان. خدای پاکم سربره لره، خدای پاکم بې بچیانو وکړه، خدای دې دغه چا چې دا کومک کړی خدای دې ښه ورسره وکړي. خدای پاک دې ټولو مسلمانانو ته دا ورسوي صدقه دې تاسو. زه خپله کونډه یم، واړه واړه یتیمان مې دي او دغه وړو ته موږ دونه محتاجات درلوده چې د ماښام هم نه وو او د الله هیلې ته به ناست یو. نو الله دې د تاسو عزت وکړي چې تاسو د موږ عزت وکړو، موږ هم راوبللو دغه کومک ته. الله دې تاسو سره خدایي کومک وکړي، تاسو له موږ سره کومک وکړي. الله دې سره کومک وکړي چې تاسو موږ غریبانو سره یتیمانو سره کومک وکړو. دا یتیمان ډېر عزیزان دي، در په در ګرځي، تاسو سره کومک وکړو. نو واړه واړه ماشومان دي پلاستیکونه خرڅوي او خپل کورونه پې ساتي، واړه خویندې ورونه ساتي. تاسو سره د خدای مرسته وکړي، تاسو ته د خدای دونه نعمت ورکړي چې دې غریبانو سره کومک وکړي.